شروع کوم په نامه د خدای چې ډیر زیات بهون کې او مهربان ذات دی. د معیار کتونکو ستاسو ادبي ملګری د اوچات درد یما یو ځل بیا ساګانو وفا کړې ده راغلیو اکوړه خټک ته چشمه کلی ته د یو ډیر ګران ملګری سره مو دغه نننۍ خبرونه را جوړه کړې ده. ډیر ښاغلی نصیر اثر صاحب را سره ترڅنګ ناست دی. په نننۍ خبرونه کې د دوی په ژوند باندې مختصر شان خبره کو او د دوی د شاعرۍ نه خوندونه اخلو. ډیر ګران اثر صاحب ډیره مینه او احترامات ومنئ. ډیره مننه د اوچات درد صاحب او د معیار نیټ ټولو ملګرو له چې دونه ستړیا یې وکړه او زمونږ د غرونو ته د وچو غرونو ته او بیا خاص کر د بابا مزار ته د اختر درېیمه ورځ ده او په دې دومره مصروفیات کې هر سړی مصروفه دی تاسو دلته راتګ وکړو او ډیره مننه ستاسو. ګرانه دا ستاسو حق جوړیږي ستاسو شعر موږ د غلارې ته هڅولي یو مجبوره کړي یو. دا راته ووایي چې کله نه ادب ته راغلی د چا نه به مو لاسنیوه کوله که نه؟ درد صاحب داسې به درته وایم چې حالات داسې وي چې انسان مجبوره کړي دې طرف ته. بیا د مونږ د پښتنو هغه نیمګړتیا داسې به درته وایم چې په دې حالاتو کې او هغه تشنګي داسې وه چې مونږ دې طرف ته ادب ته را مایله کړو. او بیا ډیره خواري د استاد محترم امام علی شاه منظر صاحب چې مونږ سره دونه خواري وکړه او مونږ د داسې بام ته راوستلو چې د مونږ هغه لیک لوست د حد ته شو چې مینهوالې خوښوي. سمه ده. او ستاسو د خبرې مطلب دا دی چې منظر صاحب نه مو لاسنیوه کړې ده استاد مو دی. ګرانه دا راته ووایي چې کتاب طرف ته مو پام ګرځولی دی که نه؟ جی د الله شکرونه به ادا کوم په دې هکله باندې. ما تاسو ته ډالۍ هم راوړې ده ستاسو نیټ ټولو ملګرو له. زلمه تکل زما کتاب دی جی زلمه تکل جی ړومبې چاپ دی ستاسو؟ جی ړومبې چاپ دی او دغه یو چاپ دی جی. الله دې اخیرین کې صحیح دی جی. شکریہ جی ډیره مهرباني جی. ستاسو ډالۍ په سر سترګو جی ډیره مهرباني. د معیار کتونکو سره یوه خبره شریکوم د نصیر اثر فقیر خیل صاحب دغه ډالۍ او ما سره په لاسو کې دا تاسو بالکل د بازار نه اخیستلی شئ. د شاعرانو کتابونه په ډالو کې اغستل نه دي پکار. په پروګرام کې را لراکو کنه را کله ما نه اغستو ځکه چې په دې باندې دوی کومه خرچه کړي هغه په پیسو باندې اغستل پکار وي. ګرانه ډیره مننه. دا راته ووایي چې زلمه کل د دې نه څومره متاثره یې چې کوم کلاسیکي دور د ادب تیر شوی دی حمزه بابا بیا داسې زموږ د چارسدي ګران بابا د دې نه مخکې خوشحال بابا او نن سبا چې کوم دور دی د ادب د زلمه کل څه محسوسوي؟ ادب کې څه جدت محسوسوي؟ جی بالکل په ادب کې خو جدت حالات ورسته دي دا ظاهره خبره ده او لستونکي او کتونکي مینوال به دا ویني په ادب کې دا یو چغه دا یو ګرمه ولوله چې ورته ویلی شي دا خو دا به درته وایم چې څه حالت داسې وي. دا موږ ته د استاد خپل استاد چې دی نو د هغو هم دغه پیغام دی چې ولوله چې دی نو هغه په کومه چغه مونږ به داسې ووایو چې د ګران خوشحال بابا بالکل چې کومه چغه هغې ټایم کې خپل ولسته والي ده هغه نن که مونږ وګورو نو هغه ویژن هغه پیغام دی چې مونږ مخکې رسوو. خو کلاسیکل چې کوم شاعري ده کلاسیکل چې کوم شاعري ده د هغې نه بغیر پښتو ادب نیمګړی دی. بل دا ده چې کلاسیکل کوم چې دی لکه دا موږ دې ته ووایو جدت پکې راغلی دی جدت رجحان دی یو جذبه ده یو پیغام دی حالات کړکېجن دي. دا حالات به تل داسې نه وي انشاءالله حالات به سمیږي سپرلی به راځي نغمګي به راځي سپرلی به راځي په شاعرۍ کې په ادب کې او هغه ادب هغه هغې نه چې دی نو زه یم چې ډډه نه ده کول پکار ځکه چې هغه تل پاتې کېدونکی شی دی. انشاءالله چې حالات سم شي حالات سپرلی شي او امن شي نو بیا په خلکو باندې به دماکه یو عجیبه شی لګي ګوله ټوپک دا به عجیبه شی لګي. انشاءالله د مونږه پیغام دغه دی چې د دې حالاتو نه مونږ ووځو هغه نغمګۍ ته لاړ شو جي.
زما په خیال شاعران چې کم کار شروع کړي دي نن سبا وخت کې زیاتره خلک وایي چې شاعران زیات شو نو مخکې به وایي چې یو شاعر اوس چې کانې اړې نه وي دوه درې شاعران دي خو زه هم چې شاعران زیاتېدل د پښتو د ادب پرمختګ طرف ته روان دي ځکه چې پښتو ادب زما په خیال چې دې دور کې څومره پرمختګ یې وکړ ادب نو زما په خیال چې مخکې ادب کې دومره نه و شوی ګرانه خبرې رانه اوږدېږي پوښتنې درنه وخت په وخت کوم خو خپل لیک را سره شریک کړئ. جی ډېره مننه مینوالو ته ډالۍ یو غزل وای سرنګ د لیونۍ د انتظار به ترېنه واخلو سرنګ د لیونۍ د انتظار به ترېنه واخلو خډکه لمن مینه او اظهار به ترېنه واخلو او سپرلی که راپخلا شو نو سینګار به ترېنه واخلو سپرلی که راپخلا شو نو سینګار به ترېنه واخلو پرهار له به خوله وګنډو قرار به ترېنه واخلو. ډېره مننه. کوسا بام او ګودر او ټال مه ورکړلو رقیب ته کوسا بام او ګودر او ټال مه ورکړلو رقیب ته زړګیا د جانان واک او اختیار به ترېنه واخلو. ډېره مننه. وایي لازم ده چې ارمان مه د زړه دې سپرلي کې ګل شي لازم ده چې ارمان مه د زړه دې سپرلي کې ګل شي لازم ده که دا ځل نه شوه آزار به ترېنه واخلو. ډېره مننه. لازم ده چې ارمان مه د زړه دې سپرلي کې ګل شي لازم ده که دا ځل نه شوه آزار به ترېنه واخلو. او ورکوټې دی لاچار دی لاسې سوال ته نه جوړېږي ورکوټې دی لاچار دی لاسې سوال ته نه جوړېږي راځه دوسته د نن ورځې اخبار به ترېنه واخلو. دا شعر راته بیا ووایه. ډېره مننه. وایي ورکوټې دی لاچار دی لاسې سوال ته نه جوړېږي راځه دوسته د نن ورځې اخبار به ترېنه واخلو. او کتاب به د ټوپک په بدل ورکړو شاه زلمو ته کتاب به د ټوپک په بدل ورکړو شاه زلمو ته ګلاب به ورته ورکړو او کوکنار به ترېنه واخلو. او خالی بوتل و شیخه ګزاره کوه ظالمه خالی بوتل و شیخه ګزاره کوه ظالمه بې ځایه پروتو ما ویل څه کار به ترېنه واخلو. دا شعر هم بیا ووایه. ډېره مننه. وایي خالی بوتل و شیخه ګزاره کوه ظالمه بې ځایه پروت و ما ویل څه کار به ترېنه واخلو. او خوشبو به د ګلونو ورته ولیږو اثره خوشبو به د ګلونو ورته ولیږو اثره صاحبه یو بدل د یو گزار به ترېنه واخلو. ډېر ښه. اثر صاحب شعرونه را سره شریک کړئ نورم. نه یو غزل تازه درد صاحب هغه وایي لوګې ته خیجي یا دوستانو دا پکم مدار کې ورکشم یا دوستانو دا پکم مدار کې ورکشم زه د ځان نه په دې نیمه لار کې ورکشم او ما خو ځان لره یو نوم پیدا کولو ما خو ځان لره یو نوم پیدا کولو زه ځان وینم بیخي په ښار کې ورکشم او یو ورځ به سم آزاد شمه د غمه یو ورځ به سم آزاد شمه د غمه یو ورځ به د خانجي بیګار کې ورکشم یو ورځ به سم آزاد شمه د غمه یو ورځ به د خانجي بیګار کې ورکشم او یو لحظه به دې د سترګو نه راتوی شم یو لحظه به دې د سترګو نه راتوی شم پس له دې به دې د زړه غبار کې ورکشم او د پرهار له درد چې مرمه د پرهار له درد چې مرمه ساقي جانه د پیالې خمار کې ورکشم او وخت مې داسې اندامونه ریجوي چې وخت مې داسې اندامونه ریجوي چې آخري به په کلار کې ورکشم او د ناسې واعظ یم نور لړزولې د ناسې واعظ یم نور لړزولې ای مطربه د رباب په تار کې ورکشم او رقیبانو مې سحره د یاده کړي رقیبانو مې سحره د یاده کړي د دوستانو نه اکثر پشمار کې ورکشم رقیبانو مې سحره د یاده کړي د دوستانو نه اکثر پشمار کې ورکشم او دا اثره د چا فن که زما فن دی دا اثره د چا فن که زما فن دی ښه فنکار یمه په هر کردار کې ورکشم. ډېر ښه دی جی. وایي د ژوند د ارتقا په لور روان یمه ولاړ یم د ژوند د ارتقا په لور روان یمه ولاړ یم په ځان یمه او ځان ته هم حیران یمه ولاړ یم او کډوال شومه دوران کلی نظمه په شا ګورم کډوال شومه دوران کلی نظمه په شا ګورم
دی کلی کې به زه هم په چا ګران یمه ولاړ یم کډوال شومه د وران کلي نه ځمه په شا ګورم دی کلی کې به زه هم په چا ګران یمه ولاړ یم بې حسه یم د صبر معنا ډېره بېمانې شوه بې حسه یم د صبر معنا ډېره بېمانې شوه راوتې یم آفته په میدان یمه ولاړ یم او لا تږې یم ساقي لا مې د شماره مو باسه لا تږې یم ساقي لا مې د شماره مو باسه لا هوش کې یم لا په سود او زیان یم ولاړ یم او په صبر 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 مې تاوان تاوان جذبې شوې په صبر 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 مې تاوان تاوان جذبې شوې په خپل وجود د لوی عزم کاروان یم ولاړ یم او عجب احساس کې ګیر یم سره ګڼم دا چې عجب احساس کې ګیر یم سره ګڼم دا چې روان یم روان یم روان یم ولاړ یم دا بیا وایي جی عجب احساس کې ګیر یم سره ګڼم دا چې روان یم روان یم روان یم ولاړ یم ډېر ښه دی جی او نظم جی راځه چې پوی دې کړمه په دغه غر کې څه دي راځه چې پوی دې کړمه په دغه غر کې څه دي دا چې لیتکې بلیږي دغه ګودر کې څه دي دغه شرر په وجود ډېر قیامتونه لري دغه ذره د رڼا ډېر امیدونه لري دغه بسرې د اور چې حوصلې پورته کړي دغه اوبه د چینې لمبې لمبې پورته کړي غواړي چې توی دې شمه د اباسین حصه شم ځان له د سپین سهار شم په چا د توره شپه شم ته ناخبره نه دغه سهار کې څه دي دا چې لیتکې بلیږي دغه ګودر کې څه دي غواړي چې نور د وجود په میدانونو خپور کړم پورته د دې اوبو نه د ژوندون نوی شور کړم غواړي د ژوند د میدان هر یو کاروان زما شي بیرته اختیار زما شي بیرته ملتان زما شي صاحب د شنو پټو شم زه د هنر خاوند شم تر شګو غځېږم د سمندر خاوند شم ګرانه دا مه وایه چې په سمندر کې څه دي دا چې لیتکې بلیږي دغه ګودر کې څه دي غواړي چې واخلي بدل د دردېدلي ارمان غواړي چې وکړي تپوس د خپل لوټلي کاروان زه حصارېږم نه زما حد مه راکاږئ ما د ارمان لاشونه تر لحد مه راکاږئ وایي چې یو وجود یم وایي چې یو رڼا یم وایي چې زه جذبه یم وایي چې زه بقا یم په لر او بر مه بلوسئ په لر او بر کې څه دي دا چې لیتکې بلیږي دغه ګودر کې څه دي د کالاباغ غاړې به د دغه نور ډکې شي چې د چینو او زما دا ارادې کلکې شي د پانی پت در میدان چپه چپه خپله کړم د پیاورې ځمکې دغه سینه خپله کړم د اور بسرې یمه خو حرارت غواړمه خپل لیونتوب دپاره لوی سلطنت غواړمه په ځان غاړنه کې څه او په سنګر کې څه دي شوه در معلومه که نه چې لوی خیبر کې څه دي د لیونتوب تر حده په دې اثر کې څه دي دا چې لیتکې بلیږي دغه ګودر کې څه دي راځه چې پوی دې کړمه په دغه غر کې څه دي دا چې لیتکې بلیږي دغه ګودر کې څه دي ګرانه ډېر ښکلی ډېر ښکلی شعرونه ډېر ښکلی نظم چې دغه د معیار کتونکو دپاره چې پکې څه وو هغې به پې پوه شوي وي ګرانه لیک مو الله دغه شان جاري ساته همدغه شان ځوان ساته ګرانه اخره کې مینوالو ته څه پیغام لرئ مینوالو ته لومبی پیغام خو چې کتونکي دي نورو ملګرو سره معیار نیټ شریک هم کی او سبسکرایب دی کی او د بیل آیکان دی هم دباو کی چې وخت په وخت نوې اپډیټس چې دی چې هغه ته را رسیږي او چې د دې پروموشن کې حصه والي او دا आवाज تر هغه حد ورسوي چې تر کم حد پورې درد سے د ستړیا کوي د ټیم د ستړیا کوي دونه لري لري دی ګرځي دویم پیغام به زه پښتنو ته ورکوم پښتنو ډېر د خوشبختۍ مقام دی ډېر غټ د الله تعالی کرم او فضل داسې بویم چې د مونږ په دې سیمه کې دون کې دی اکنامک زونز چې کوم اکنامک کوریډور باندې خبره روانه ده اکنامک زونز یو په د پښتونخوا کې د مونږ په دې سیمه یو د مغلکو او مصری باندې میره کې چې دی نو جوړیږي یو بل د ډیره اسماعیل خان نه مخکې
دربند نومې ځای دی هغې کې جوړیږي. مونږ په سیاسي توګه په دغه آګاهۍ مهم کې ډېر شاته پاتې وو. ترڅې مونږ ینګ کل ته دا پیغام رسول پکار دی چې ینګ کل د دې نه مونږ آګاه کړو چې آینده به دلته کې فیکټریانې جوړیږي او بیا به هغوی ته د لیبر ضرورت وي، هغوی ته به د ټیکنیشنز ضرورت وي، هغوی ته به د انجینیر ضرورت وي. چاینا به د مونږ دا کوم نوی کل را روان کل چې کوم دی د دونه به دغه مین پاور اخلي. نو که زمونږ کشران دغه ټیم کې تیار نه وي په ټیکنیکل جابس کې، نو هغه به خامخا لیبر اخلي. بیا به مونږ دلته هړتالونه کوو، دلته به بیا مونږ روډونو ته راوځو، روډونه به بلاک کوو چې دا جی انجینیران واخلئ، تاسو دا واخلئ. نو د دې نه ضروري شی دا دی چې اوس دې مونږ اوچت شو، اواز دې پورته کړو چې دا ینګ کل دا سکلډ شي، چې مونږ سره سکلډ پاور وي. که مونږ بیا هړتال کوو، چاینا سره خبره کوو چې مونږ سره سکلډ پاور موجود وي، نو بیا به مونږ د هغو حق غوښتلی هم شو. او چې سکلډ وي نه، نو هغه به لازمي خبره ده چې یا به د چاینا نه راځي یا به د بل ځای نه راځي. نو بیا به هغه ټایم کې مونږ وایو چې جی مونږ پښتانه په دغه جابز نه اخلي، مونږ پښتانو ته یې کم کتلی دي. نو دا زه چې دا سیاسي آګاهۍ کې دا پکار دی چې مونږ دا اواز پورته کړو، دا ینګ کل ته ورسوو چې دا د پښتنو ګټه ده، دا د ما د بچو ګټه ده چې اوس نه د مونږ کوم ینګ کل دی هغه سکلډ شي. ډېره مننه. ګرانه ډیره زیاته مننه ستاسو دغه پیغام د نړۍ ګډ ګډ ته ورسېد. ډېر ښکلی مثبت سوچ د خپلو پښتنو دپاره ډېر ښکلی. ګرانه وخت ډېر لنډ تنګ دی، زړه مې ډېر غواړي ستاسو شاعري ماشاءالله ډېره ښکلې ده، خو بیا هم ډېره مننه کوم ستاسو چې ما ته پاره مو دغه خپل قیمتي وخت راکړه. ستاسو هم ډېره مننه. داسې به وایم چې دا تګ راتګ به انشاءالله محدودونه بیا به شي، بل پروګرام کې به شي انشاءالله. وصلنا. ګرانو کتونکو په معیار خپرونه کې مو راسره ډېر ګران نصیر اثر صاحب واورېد. د هغوی په زندګۍ باندې مو مختصر شان خبره وکړه او د هغوی د شاعرۍ نه مو خوندونه واغستل. انشاءالله ډېر ژر به د یو نوي ملګري سره په یوې نوې خپرونه کې حاضرېږو. تر دې دمه ورکوي کوربه د اوچات درد له اجازت د خپل ځان او د چاپېرچل ډېر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.